په ګام پر مغزو ګام په ګام پر مغزو کرکټ لوبه کوو کرکټ لوبه کوو په خپل مټ او قوت د سیالۍ جام راوړو په خپل مټ او قوت. موږ دغه یوه اونۍ یا څه زیات وخت کېږي چې موږ هلمند کې یو، نو مخکې چې دی نه چې هلمند ته راشو زموږ په ذهن کې مختلف فکرونه داسې ګرځېدل چې هلمند به سره کوم ځای او هلته به زموږ نه څنګه وخت تېرېږي، زړه به م تنګ شي یا به هلته خلک به څنګه روي موږ سره. نو اوس چې دغه د ټورنمنټ نیمایي نه تېرېږي نو موږ هېڅ داسې احساس نه دی کړی چې موږ مسافر یو او یا دلته لرې ځای نه نور ځای نه راغلي یو. د دغه ځای خلکو موږ ته چې کومه مینه راکړې او زموږ کوم تشویق یې کړی ده نو دا یقینا چې په الفاظو کې نشي بیانولی. شوار نه لرو چا نه ډار دا سیالۍ به ګټم دا میلاوز دا اقرار جذبو کی اتلان وای دا غزو میدان زنده باد چې دوی هغه مینه هغه احساس به تل زموږ په زړه کې وي. د هلمندیانو چې کومه مینه یې موږ ته راکړې ده د افغانستان کرکټ بورډ په نمایندګۍ باندې له ټولو باید مننه وکړم. د رسنیو له مسؤلینو یې خاص مننه باید وکړم چې هر ورځ روزانه راځي او د تشویق په خاطر باندې هغه لوبغاړي تشویق کوي، ځوانان تشویق کوي، لوبغاړو ته مینه ورکوي. یعنی مسلسل چې څو ورځې کېږي موږ هلمند ته راغلو له هلمند نه ډېره ښه خاطره لرو. د کرکټ ټیم ملي تل دې وي بریالي دوی وطن ته راوړي خوشحالي خوشحالي. اوسنه د کرکټ د مدیریت د ټیم څخه کوم چې دغه د په هلمند کې اولنۍ سیالۍ نه وي، پس له ډېره وخت څخه چې تاسې راغلي یاست هلمند ته سیالۍ مو شروع کړي دي، نو موږ امید لرو چې په راتلونکي کې نورې سیالۍ هم وسي، کورنۍ سیالۍ باید ډېرې سي، خاصتا په هلمند ولایت کې. د هلمند ولایت ځوانان د کرکټ سره ډېر شوق او علاقه لري. زنده باد اتلان زنده باد اتلان زنده باد اتلان زنده باد اتلان. او خدای دې داسې ورځې لا هم ډېرې کړي چې موږ هر وخت په هلمند کې د کورنیو لوبو ترڅنګ د افغانستان په سطح د نورو سترو لیګونو او ان د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو د لوبو شاهدان هم اوسو. او داسې وخت یې الله راولي چې موږ تاسې لکه څنګه چې نن یو ځای یو دوامداره همداسې یو ځای اوسو او په ګډه د هلمند د افغانستان خلکو ته هغه خوښي چې اړتیا ده هماغه ورکول شي. راشد خان زنده باد اتلان زنده باد اتلان زنده باد اتلان زنده باد. هلمند خو نو تیرو شلو کلو کې هغه ولایاتو چې تر هیوادوالو یې د جنګ او د نامنیو خبرونه رسېدل، خو اوس به انشاءالله د هلمند څخه د ورزش د ډګر د آبادۍ او د پرمختګ خبرونه انشاءالله رسېږي. ګام په ګام پر مغزو ګام په ګام پر مغزو کرکټ لوبه کوو کرکټ لوبه کوو په خپل